السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې د موبایل په ګړۍ کې خپل تصویران او خپلې لازمي ویډیوګانې پټې کړئ. بیا به یو څوک هم نشي کولی چې تاسو په موبایل کې تصویران وګوري یا د هغه رقم ستاسو د موبایل ویډیوګانې وګوري. دغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی سئ. د دې لپاره به دوستانو صرف تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. نو بیا تاسو ډېر په اسانه طریقه سره په خپل موبایل کې دا ټول شیان پټولی سئ. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چېرته تاسې ویډیو لایک کړې نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او دغه رقم یې له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ په دا سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه ګنټۍ نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو د موږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډوئ. دغه ټایټل چې تاسو وینئ دوستانو دا کوم خط چې دلته ما لیکلی ده تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. لاندې به تاسو ته ډسکرپشن خلاص شي. دلته به ما تاسو ته اپس لینک یا د هغه رقم اپلیکیشن لینک لیکلی وي. تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ او تاسو به دغه اپلیکیشن ډېر په اسانه طریقه سره په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ اوس که تاسو غواړئ چې خپلې لازمي ویډیوګانې یا د هغه رقم خپل لازمي تصویران پټ کړي له دوستانو څخه نو هغه به د دې لپاره به دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او بیا به تاسو راسئ په دې باندې به کلیک وکړئ دغه به تاسو خلاص کړئ. کله چې وګورئ دوستانو دغه تاسو خلاص کړئ دلته به دا پرمیشنان ټول تاسو الاو کړئ. هر څو پرمیشنان چې را روان وو هغه ټوټل به تاسو الاو کړئ او تاسو به لیټس ګو وي. ګوره دوستانو دلته دی تاسو ته وایي خپل پاسورډ ورکړئ. اوس به ګوره دوستانو که تاسو هر څو ټایمینګ ورکوئ هغه به بیا ستاسو د موبایل پاسورډ وي یعنې دغه اپلیکیشن پاسورډ به هغه وي. ګوره دوستانو ما 1.15 ورکوئ. نو کله چې دوستانو تاسو په 1.15 باندې ورکوئ دا کوم سرکل بټن تاسو وینئ تاسو په دې باندې کلیک وکړئ بیرته به تاسو هغه ټایمینګ یو وار بیا ور وښایاست. نو ګوره دوستانو زه هغه ټایمینګ یو وار بیا ورښیم او دغه رقم تاسو په سرکل بټن باندې کلیک وکړئ. دلته دوستانو دی له تاسو څخه یو ایمیل غواړي. اوس که تاسو غواړئ چې ایمیل ورکړئ هغه دلته تاسو ورکولی سئ. هغه که تاسو هر ایمیل ورکوئ دوستانو هغه دلته تاسو ورکولی سئ. نو دلته ګوره دوستانو زه دغه ایمیل ورکوم او دغه رقم تاسو په فینیش سیټ اپ باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په فینیش سیټ اپ باندې کلیک وکړئ اوس په ایډ فایل کې دوستانو تاسو کولی سئ چې خپل تصویران او خپلې ویډیوګانې پټې کړئ. نو ګوره دوستانو زه دلته راځم په ایډ فایل کې په کیمره کې ګوره دوستانو زه تصویران پټوم. کله چې ګوره دوستانو تاسو کیمره ووهئ دلته تاسو په کیمره کې تصویران مه اخلئ هغه ډایرکټ دلته راځي. او که چېرې تاسو غواړئ چې خپل تصویران او خپلې ویډیوګانې پټې کړئ نو دوستانو د دې لپاره به تاسو راسئ په امپورټ فوټو باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په امپورټ فوټو باندې کلیک وکړئ اوس که تاسو غواړئ چې هر تصویران پټ کړئ صرف په دوستانو تاسو په هغه تصویرانو باندې کلیک وکړئ. نو زه غواړم چې دا 3 تصویران پټ کړمه دغه رقم دوستانو تاسو راسئ په هایډ بټن باندې به کلیک وکړئ او دغه رقم ګوره دوستانو کریټ ا نیو فولډر کې تاسو نوی فولډر جوړولی سئ. په پکچر کې به تاسو هغه پکچر تور اچولی سئ. نو ګوره دوستانو ما پکچر ووالی دغه رقم هغه 3 تصویران دلته رالو. دغه رقم که تاسو هر څو ویډیوګانې ور وښایاست یا هر څو نور فایلونه ور وښایاست هغه ټوټل به دلته تاسو ته پټ سي. نو ګوره دوستانو هغه ټول کوم اپشنان چې وو کوم تصویران چې دي هغه ټول دلته پټ سو. اوس زه غواړم چې دغه بیرته خلاص کړمه. ګوره دوستانو کله چې تاسو دغه کلاک ته راسئ په کلاک باندې تاسو کلیک وکړئ دلته صرف دی تاسو ته ټایمینګ درښیي چې تاسو موبایل کې یعنې 10 بجې دي 22 منټه بالا. اوس که تاسو غواړئ دوستانو چې دغه اپلیکیشن خلاص کړئ او خپل تصویران وګورئ د دې لپاره به دوستانو تاسو په دا سرکل بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په سرکل بټن باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو هغه ټایمینګ ور وښایاست کوم کوډ چې تاسو ورکړی ولو یعنې 1.15 ما ورکړی ولو دوستانو تاسو په هغه ټایمینګ باندې دا ودروئ او دلته به دوستانو تاسو راسئ په دا سرکل بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په سرکل بټن باندې کلیک وکړئ هغه تصویران او هغه ویډیوګانې به دلته تاسو ته خلاصې سي. نو په دغه طریقه سره دوستانو تاسو کولی سئ چې خپل لازمي تصویران او خپلې لازمي ویډیوګانې له خپل ملګرو څخه پټې کړئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ سوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ له خپل ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل خامخا در سره سبسکرایب کړئ. نو دوستانو که کومه پوښتنه لرئ کومې ویډیو ته مو ضرورت وي موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.